کل پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د نکاح کولو متعلق موږ ته تعلیم فرمایلی دی چې تاسو کوم قسم بیبي سره نکاح وکئ. کل پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایي: عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. دا حدیث شریف صحاح ستہ کی راغلی دی، متفق علیہ حدیث دی. خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمائی چې یو بیبي سره نکاح کیدی شي، واده کیدی شي، یا د هغې د مال د وجنه، یا د هغې د حسب و خاندان د وجنه، یا د هغې د حسن و جمال و خوبصورتۍ د وجنه، او یا د هغې د دیندارۍ د وجنه. فاظفر بذات الدین، پس ته دین والا ته ترجیح ورکا. تربت یداک، ستا لاسونه دې په خاورو ککړ شي. بعضې خلک دغې حساب وي چې هغوی واده کوي نو ګوري چې یو مالداره ښځې سره واده وکړي د دې دپاره چې ده ته مال حال حاصل شي. بعضې خلک د خاندان اوچتولو دپاره خپل فخر په خاطر باندې یو اوچت خاندان والا سره نکاح کول غواړي چې زما خاندان اوچت شي. او دغه حساب کله کله یو انسان د خوبصورتۍ د وجنه یو بیبي سره نکاح کوي، د خوبصورتۍ د وجنه هغه ښایسته وي. او چې کوم خلک نیکان وي هغوی یو بیبي سره نکاح کوي لدینها، د هغې د دیندارۍ د وجنه. او خپل پیغمبر فرمایي: فاظفر بذات الدین، پس ته دین والا دین ته ترجیح ورکا. تربت یداک، ستا لاسونه دې په خاورو ککړ شي. دا خو اصل کې تربت یداک، ستا لاسونه دې په خاورو ککړ شي، دا خو اصل کې خیری دي، خو په دې ځای کې دا د ترغیب دپاره راغلی دي چې ته کلم نکاح کې نو د دین په نسبت سره نکاح وکړه چې یاره دا ښځه دینداره ده او که دینداره نه ده. نو په دې کې ښکلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته دا تعلیم راکوي چې تاسو یو بیبي سره نکاح کوئ نو هغه به د څه د وجې نه کوئ؟ د هغه د دیندارۍ د وجې نه به کوئ. مال ته به فکر نه ساتئ، حسب و نسب ته به فکر نه ساتئ، جمال ته به، خوبصورتۍ ته به فکر نه ساتئ. ترجیح چې ورکوئ نو هغه به د دین په بنیاد باندې ورکوئ. که یو ښځه دغه حساب ده چې هغه دیندارم ده او حسندارم ده او مالدارم ده او د خاندان والا ده، نو بس دې کې خو بیا غونډ صفات جمع شوي دي. خو که چېرې بالفرض په دې ټولو صفاتو کې انسان ترجیح ورکوي نو هغه د څه د وجې نه به نکاح کوي؟ د هغې د دیندارۍ د وجې نه. ابن ماجه کې یو بل حدیث راغلی دی. کل پیغمبر صلی الله علیه وسلم سے فرمائی: وعن عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما قال: قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرضيهن، ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن،
ولكن تزوجوهن على الدين ولأمة خرماء سوداء ذات دين أفضل. خکل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې تاسو بیبیانو سره نکاح مکوئ د هغې د حسن و جمال د وجې پس ممکنه ده چې د هغې حسن هغوی هلاکې کړي د حسن د وجې نه هغه ښځه څه شي هلاکت کې مصیبت کې پروزي. او داسې خو موږ ډېر کتلي وي چې یوه زنانه ده هغه حسینه ده ښایسته ده هغې ته هغه خپل حسن و جمال هغه مصیبت جوړ شي. بیا مزید فرمائی ولا تزوجوهن لاموالهن او تاسو بیبیانو سره د هغې د مالونو د وجې نه نکاح مکوئ. فعسى اموالهن ان تطغیهن پس ممکنه ده چې د دې دا مالونه دې سرکشه کړي. تاسو نی کتلې کله یو کس وي هغه مالداره ښځې سره نکاح وکړي کله کله دغه حساب وي نو هغه مالداره ښځه هغه چې کوم دی د ډېرو ښو څیزونو عادت وي او دغه حساب چې کوم دی د هغې عادتونه ډېر زیات مختلف وي او د دې مال حال د وجې نه هغې کې یو سرکشي غونته کیوي هغه بیا د خاوندم دومره احترام نه کوي او دغه حساب چې کوم دی د نورم ډېر زیات خیال نه ساتي هغه د خپل مال حال د وجې نه سرکشه شوي وي. نو ښکلی پیغمبر فرمایي فعسى اموالهن ان تطغیهن پس ممکنه ده قریبه ده چې د دې دا مالونه چې کوم دي دی سرکشه کي. ولكن تزوجوهن على الدين لیکن تاسو ودونو کې د زنانو سره د بیبیانو سره على الدين د دین په نسبت باندې. او بیا مزید فرمایي ولأمة خرماء سوداء اغا بیبی چې هغې اعضا نامکمل وي د هغې اعضا څه وي نامکمل وي ټیک شوله جي او سودا او تکه تورم وي خو ذاتو دینونه هغه د دین والی نو دا توره د دې د اعضاو کې فرق دی پوزې بالفرض که ګده یا غټه ده دغه حساب چې کوم دی نور پکې څه عیب دی د هغې په اعضاو کې څه عیب دی دکه بیبي د عیب والا چې دیندار وي دا غوره ده د هغه بیبي نه چې هغه د حسن و جمال او د مال حال والی او هغه سرکشه وي. نو ترجیح څه ته پکار ده دین ته پکار ده چې چا سره څوک نکاح کول غواړي نو اول دې د هغې دین وګوري دینداری دې وګوري چې دا حیاداره ده با کرداره ده او دغه حساب چې کوم دی دا با اخلاقه ده. نو کو دک د دین صفات پکې وي قرآن خانه ده قرآن پاک یې ویلی دی او دغه حساب چې کوم دی دا ترجمې نه خبرداره ده یا څه ناڅه دغه حساب د دین معلومات لري نو دې په نسبت باندې نکاح کول پکار دي. او که یو کس ده ووایي چې دا خو ډېره غټه تعلیم یافته ده او دا ډېره مالداره ده یا دا ده یا دا ده یا دا ده چې نکاح وکړي ورسره بیا غریب چې کوم دی په مصیبتونو کې مبتلا وي. نو به هر حال نکاح کول چې دي هغه د دیندارۍ د وجې نه